نو تا په خپل کور لا د فحشا د بيدینی دعوت ورکی ته بزان لړیو چې لکه زبکه خبرونه نه سمو زبکه دا کار کوم زبکه هغه کار کوم کله خبرونه ته ونه چې دنیا بورانه کی دا چې ګټلی څه مسله وکړه د غیر پر بل طریقه برابرېږي ابلیس ته کله درس دې فوق جنرال دی تاسو کتاب ځان له پښتو کې والي تلبیس ابلیس ادي ابلیس دا حرکتونه به وګورئ چې دا عالم څنګه دوکه کوي انجینر څنګه دوکه کوي او ډاکټر او ملک او خیر او شیشه او غیر شیشي فوق جنرال دی په یو کیفیت باندې چې او به جن دا درشي ته بل کیفیت واغونی چې دوکه کړه نه پریدي دینه نو دینه ځان صدر پکار دی دغه ځای کې چې دا زنانه کار شي او اخر دی وکاتل بس دا زنا ده ادي وجنا د عرب علماء یو فتوا لیکلي چې پردې زنانه لکتل دا به سخته ګناي کاغه تصویر لکتل دغه شیړیلا او شمن دی ابن باز دا خبره ثابت کړي تصویر لکتل کې سخته ګناه وجه ده پردې زنانه لکه دی وکاته واغې نظر درواړو نه کې دي شي حیانا که زنانه دمکی در باندې در کې مخته واړی اما اې دې تصویر نه فارق اسم لذت او خون انسان اصله ولې شي نو اې دې زنا په نسبت سره غیر ډیره سخته سوچنده سخته به بعضی خلک چې هغه د انبیو یا صحابه دا کسی جوړی کړی او دا به په تلویزیون وغیرہ کې ورچوي سیړي کې به موږ د عبرت په طریقه باندې ګورو دا ناروا طریقه را جوړولم ګناه او د لکتلم ګناه د عبرت مسله قرآن او سنت دي چې دین موږ عبرت ونه نو بل هیڅ نه موږ عبرت اخلو او په دې کې ډېر مفاسد ډېر نقصان دي د انبیو تشبیه د صحابه تشبیه غره خلکو سره ورکړي چې سړی اس ورته ګوري سړی تی تور شي نو کتلم ناروا جوړولم ناروا به بسلو رکعات مشکې بسلو رکعاتونه کې قل هو الله جایز کنا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې په کومه سینه کې د قران څخه ایسنی هغه څه لګ کندر ډیرانه په کار د چې قران کریم چې ایسم غیاد لیکن چې به مې وسړي چې ایسه یادندم دا یو قل هو الله یاد نو بس دا خامخه به بکوایا ځکه دا قران یو سورته دی ویلې په کار دی خو کوشش دا وکړه چې دین را په دې خو نور سورتونه یاد دي کم از کم لس اې دی وجنه د مانزه د خشوع لپاره یو سبب علماء دا ذکر کړی لري چې سړی په کې دا سورتونه تبديل وړاندې ورسته کی کله چې هم دا یو صورت وای دا شو لکه گردان نو به سړی خشوع خضوع وغیرہ برابرېږي نه کو دې کړه په دې ټول رکعاتونو کې قل هو الله مون جایز هیڅ خبره پکې نشته لیکن خبره دا ده چې د قران سره محبت دار چې ایسره قران یاد کوو په منځ کې غوایا نو کوم ځای کې چې تعین رسول الله کړي لکه سورې کهف د جمعې په ورځ درجات د فتنې نه سړی ور باندې بچي الته به تعین پکار دی اې دې نه په دې خو معلوم صورت د خپل عمل د لپاره مګر چې ارش په مغه یو صورت وای اې دې به نتیجه دا شي چې د نو صورتونه به خلکو نه معطل پاتې شي قران کریم د سنت تلاوت کوا چې کله ختم شو څو ختم شو بکم کې پیتا نو امید درې ثواب ان شاء الله به زیات څو چې نو کان کټ کې او به زی واچوي د تهذیب خلاف مسله ده چې داخله یو پلان کې وګورځي دا مسله برا شو دا امام قرطبی رحمه الله دا باج تجربه ذکر کړی چې په کور کې دا غني زالي واچوي دا فقر بور باندې راشي معنی دا د لټي علامه ده احادیث نه دي ذکر رسول الله خبر ثابتول دا به ثبوت غواړي سند غواړي لیکن چې سړی نوکان کټ کې کشپۍ کوره ذکر کول د جایز دي مناسب دا چې دا پدې شو چې دبن کې چندر انسانانو مرونه ذکر چوي غوړي طبعا تهذیب هم د خلاف مسله نور شریف دې کې څه مسله دراغلي اوچت همت بیان کبدي به ان شاء الله کله خبر وکړو چې اوچت همت ویلې شي صلاح او دا اوچت همت انسان کې کله راځي او کوم صفات موږ بزان کې پیدا کو تر څو بر د اوچت همتونه والا شو دغه کتاب کې د اوچت همت باره کې خبره ده په اسلامي دعوت کې د ځوانانو ونډه چې دی خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم کارونه کړي صحابه سره تابعین سره او هغه کوم همتونه ساتلی و تر څو نتیجه صحابه او د مسلمانانو په لاس رااله هغه کتاب ځان لولا پاره کې د اوچت همت ډیر ترغیبات ورکړي شوی دي بس ان شاء الله روان دي دنیا د فتنې دا په ټول ذکر کیږي جنتی عملونه بیان کړه خو ایمان بلري منځ کې باعجزي کوي غلط مجلس ته ځان ساتي د فرش حفاظت وکړي بد نظری باندې کوي د امانت لحاظ وکړي د وعده پابندي د مانځه حفاظت خلک بساره خیر تمه لري شکل بدشي جوړي چې سړي الله او رسول آیات شي ځواني په دین باندې لګي د دوه مسلمانانو مابین کې فراق نه راولي نعمت چې الله درکې پاغي شکر واسه مصیبت چې راغی نو به صبر کوا د شي اخلاق د ګوندی سره غوړه چې هغه ستاسو توصیف وکي ک بادشاہي الله درکړه دروغ مو وایا او پاک دامنی کوا اهل عیال الله درکې د حلال رزق کوشش کوا او د قشم په معاملاتو کې نرمي کوا در جنتینو صفات دي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي ان شاء الله نو شکرونه به بلوغ بیان کو الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين